السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو ملګرو زه یم سید الله حسن ځل بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو په نن ویډیو کې تاسو ته د انټرنیټ څخه د پیسو ډېره غوره او په زړه پورې طریقه درښایم. داسې یوه طریقه چې تاسو په هیڅ کار نه کوئ، تاسو په وړیا توګه په انټرنیټ کې ډېرې زیاتې پیسې ګټلی شئ. نو ملګرو تاسو ته ښکاره معلومه ده دا چې زه د کوم اپلیکیشن یا کوم شي په اړه خبرې کوم. ملګرو تاسو په اوس وخت کې اورېدلي وي د پای نیټورک خبره ډېره ګرمه شوې ده. هر څوک یو بل ته انویټیشن لینکونه ورلېږي، وایي پای نیټورک فعاله کړئ، پای نیټورک. نو دا زه درته ښایم چې دا پای نیټورک څه ته وایي او څه ډول دی او څنګه کار کوي، موږ پکې څنګه پیسې ګټلی شو. دې ویډیو کې دغه اړه مکمل معلومات درکوم. نو ملګرو پای نیټورک هم یو داسې پیسه یا داسې یو سکه ده یا داسې یو سیستم دی لکه څه ډول چې بیټ کوین دی. بیټ کوین تاسو ته ښکاره معلومه ده چې کله نو ملګرو کله چې بیټ کوین جوړ دی تقریبا دغه باندې چې د پلان نیول کېده، نو دغه تقریبا یو کال وخت خواوشا پې ووته، تقریبا دغه باندې خواوشا 3 میلیونه ډالره تاوان وشو. نو کله چې دغه پیسه په لومړي وخت کې رامنځته شوه بیټ کوین، نو په خلکو په وړیا توګه جمع کوله، وړیا توګه به یې زیاتوله، نو هیڅ مصرف یې نه و. نو وروسته دغه پیسې په 2008 کال کې قیمت پیدا کړ چې کله بازار ته د قیمت وړاندې شو، نو هغه وخت کې قیمت کم خو ورو د قیمت لوړېده. او تاسو ته ښکاره معلومه ده چې نن اوس وختونو کې د یو بیټ کوین قیمت چې خواوشا 50,000 ډالره دی، چې دا بیخي زیاتې پیسې دي. کم او زیات کله ټیټېږي کله به یې لوړېږي، خو شاید نور هم لوړ شي. راځو پای نیټورک ته. کله چې تاسو پلی سټور کې سرچ کوئ نو پای تاسو ته راوړي. پای نیټورک هم دغسې پیسه ده لکه څه ډول چې بیټ کوین دی. نو ملګرو ته د مهاله چې تر اوسه پورې هغه معلومات چې ما ترلاسه کړي دي، بیټ کوین چې د پای نیټورک چې کله جوړېده، نو تقریبا دغه خواوشا 14 تر 2 کاله پورې، دغه 14 میاشتې تر 2 کاله پورې دغه وخت وته چې دا جوړېده، په دغه باندې کار روان و. خو اوس وخت کې وخت رانږدې شوی دی چې دغه بازار ته وړاندې شي. له هغه وخته ډېر کسان جمع کوي. اوس وخت کې دغه اخر وخت رسېدلی، داسې ښکار چې دغه قیمت به راوځي په ډېر لنډ وخت کې چې دغه ډاونلوډ کوونکي تقریبا 10 میلیونو ته ورسېدل، تاسو ته ښکاري. نو پای نیټورک چې خواوشا تقریبا یو میاشت پاتې ده وروسته به دغه قیمت راوځي چې دغه بیه څومره ده. نو تقریبا داسې ښکاري چې دغه بیه به بیخي لوړه وي د یو پای، او همدارنګه خواوشا شاید په یو وخت کې به داسې هم راشي دغه قیمت به تر بیټ کوین هم زیاتېږي. نو حتما تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ چې دا یو ډېره غوره طریقه ده د پیسو ګټلو. راځم نوره طریقه درښایم چې څنګه موږ دغه انسټال کړو. پلی سټور ته به راشئ. پلی سټور کې دلته ما نه اوس اپډیټ غوښتی دی، همدا شی به یې اپډیټ وغوښته او دا به تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ. پای نیټورک به ولیکئ. لینک زه درته ډسکرپشن کې اچوم د پلی سټور لینک، تاسو له هغه ځای څخه لنډ ډول هم انسټالولی شئ. کله چې تاسو خپل موبایل کې دغه انسټال کړ، نو دا به راخلاص کړئ. تاسو ته مکمل رجسټریشن درښایم چې څنګه موږ رجسټر کولی شو او څنګه په دې کې کار کولی شو، څنګه پیسې ګټلی شو. نور ملګرو کار هیڅ نشته، په 4 ساعته کې به تاسو یو ځل دغه راخلاصوئ. کله چې تاسو په 4 ساعتونو کې صرف یو ځل راخلاص کړئ، پورته دغه شین بټن چې کوم ښکاري پر دغه به کلیک کوئ. زما پای چې دی اوس تقریبا 3 ته ورسېدل، ډېر تیز روان دي. ته کله چې تاسو ورته ملګري انوایټ کوئ، لاندې انوایټ اپشن ښکاري پر دغه چې کلیک وکړئ، دلته تاسو انګلیش ورته انتخاب کړئ او د کوم کافي اپشن چې راځي په دغه کافي چې کله کلیک وکړئ، نو دلته لینک کاپي شو، خپل ملګرو ته یې ورولېږئ او تاسو کوم انویټیشن کوډ چې دی خپل انویټیشن کوډ ورته وښایئ. کله چې هغه انویټیشن کوډ ورکړي، نو تاسو ته به یو پای درکوي. نو دغه کې کار کول نور هیڅ نشته، صرف 4 ساعته کې یو ځل راخلاصوئ. ما ته تقریبا لاندې تاسو ته ښکاري 1 ساعت 10 دقیقې وخت پاتې دی. دلته درته ښایم 1 ساعت او 30 دقیقې ټیم راته پاتې دی چې وروسته بیا ماته اپشن راکوي. نو کله چې تاسو دغه درکړي، وروسته په دغه شین اپشن باندې کلیک وکړئ، نو تاسو نور پای هم جمع کېږي. راځم دې ته چې موږ څنګه دې ته لوګین کېدلی شو، څنګه دې کې اکاونټ جوړولی شو. ښه نو دوستانو دې د لوګین کېدلو طریقه داسې ده چې کله تاسو خپل موبایل کې پای نیټورک اپلیکیشن راخلاص کړ، نو دلته به تاسو راشئ. تاسو ته لومړی فیسبوک راځي او دوهم کنټینیو ویت فون نمبر راځي. تاسو فیسبوک باندې کلیک وکړئ، د فیسبوک نه خو به تاسو ورته لاګ ان شئ. کله چې تاسو ورته لاګ ان شوئ، نو دلته تاسو ته لږ د وخت نیسي لوډینګ اخلي، تاسو ته بیا راخلاصېږي. ښه نو دوستانو لومړی سر کې لږ لوډینګ اخلي. نو کله چې تاسو ته دغه ساند یو صفحه راځي، ما خو ترې سکرین شاټ اخیستی دی، پورته تاسو ته ښکاري
دلته به تاسو لومړی فرست نیم کې خپل لومړی نوم ورته ولیکئ او لاست نیم کې به تاسو خپل دوهم نوم ورته ولیکئ. ملګرو نوم ضرور دی تاسو به هغه نوم ورکوئ چې ستاسو خپل نوم وي، په اسنادو کې هم وي دغسې یو نوم. لاندې چوز یور نیم یوزر نیم، دلته تاسو ملګرو تاسو یو یوزر نیم ورته ولیکئ. تاسو چې هر ډول لیکئ دغه ستاسو انویټیشن کوډ هم راځي. تاسو زه مثال په ډول ورته لیکم سید الله حسن 22، تاسو به هم یو یوزر نیم ولیکئ. کله مو چې دا ولیکل اوس به تاسو سبمیټ باندې کلیک وکړئ. نو دلته تاسو نه ملګرو انویټیشن کوډ غواړي. انویټیشن کوډ ضرور دی، د دې نه دغه بغیر د طریقه مخکې نه ځي. تاسو به زما انویټیشن کوډ ورکړئ. زما انویټیشن کوډ یې سید الله حسن 22. نو تاسو به دغه ورکړئ، دغه طریقه به مخکې لاړ شي. د کوډ ورکړئ د څه طریقه پیسې تاسو ته هم درکوي، ما ته به هم پیسې راکوي. نو اوس ملګرو تاسو ته یو بل اپشن راځي ګیټ سټارټډ. په ګیټ سټارټډ اپشن باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ تاسو ته مخکې اپشن راځي، پورته یو اپشن دی ټاپ ټو ارن. ټاپ ټو ارن اپشن راځي، پر دغه اپشن به تاسو ورته کلیک وکړئ. نو دلته به تاسو سټارټ ټورن اپشن راځي، پر دغه اپشن به تاسو ورته کلیک وکړئ. نو دې نه وروسته تاسو ته اتوماتیک دغه پیسو ګټل شروع کیږي، پای جمع کیدل. تاسو به دغه نیکسټ کړئ، بیا به هم په نیکسټ باندې کلیک وکړئ، بیا به هم په نیکسټ باندې، او دا به داسې نیکسټ کړئ، مخکې به یوسئ. ګورئ دوستانو دغه دی تاسو د ښکاري چې پای جمع کېدل شروع شول. نو هر څلورویشت ساعته وروسته تاسو راځئ پر دغه شین اپشن چې مخکې و هغه باندې کلیک کوئ، تاسو ته پای جمع کېږي. پورته ښکاري زما یو پای اوس راکړ، نو تاسو ته هم اول سر کې یو پای درکوي. کله چې ملګري انوایټ کوئ نور هم درکوي. هره ورځ څلورویشت ساعته بعد راځئ، هماغه شین اپشن چې کوم ښکاري پورته، او دا به تاسو ډیسمس کوئ، او پورته دغه شین اپشن چې ښکاري څلورویشت ساعته بعد پر دغه اپشن کلیک کوئ، نو تاسو ته نور پای هم جمع کېږي مخکې. ښه نو ملګرو دې کې یوه طریقه رانه پاتې وه چې موږ خپل انویټیشن کوډ څنګه معلوم کړو. دې لپاره تاسو پورته راشئ، په درې خطونو به کلیک وکړئ. لاندې تاسو ته یو اپشن راځي پروفایل، په پروفایل اپشن باندې به کلیک وکړئ. اوس دلته تاسو ته ښکاري دغه ستاسو انویټیشن کوډ دی، پورته یوزر نیم او لاندې انویټیشن کوډ. کله چې تاسو خپل بل ملګری دعوت کوئ نو تاسو خپل انویټیشن کوډ ورکوئ، نو په دې سره تاسو ته هم پای درکوي، هغه ته هم پای ورکوي. نو ملګرو دا طریقه چې ما تاسو ته دروښوده، په دې هیله چې دغه ویډیو تاسو خوښ شوي وي. که مو چیرې ویډیو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ او له خپلو ملګرو سره شریک کړئ. مننه، ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ.